د خوست ولایت په موساخیلو ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل شخصي لګښت د یو ستر پل د جوړولو چارې پیل کړي دي. دغه پل چې 13 متره اوږدوالی لري د یادې ولسوالۍ د غلانګ په سیمه کې موقعیت لري چې د خوست 2 ولسوالیو سربیره پکتیا ولایت له خوست مرکز سره نښلوي. ځایي اوسیدونکي وایي تر دې دمه یې د دغه پله پر جوړېدو 12 میلیونه افغانۍ لګولې دي. د هغوی په وینا چې د سیمه کې د پل نشتوالي له امله د سیلابونو راوتلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې د دې پل په جوړېدو سره به هوارې شي. ولسونه ډېر تنګ وو، کله به چې سیلاب راغی ولسونه د مختلفو ستونزو سره مخامخ وو. بالاخره موږ چې څومره غوښتنه لرله د دغه پل جوړونې خو هغه ونه شوه. بالاخره موږ دغه ولسونه او قوم دې ته مجبور شو چې دغه لویه ستره ملي ولسي پروژه په 10 افغانیو شروع کړو. لله الحمد چې دا د چارې په سلو کې 90 سلنه پای ته رسېدلې دي. دا د ولس ستر او رښتینی اخلاص و چې چارې ډېرې ښې مخته وړې. د شکر ځای دی الحمدلله چې موږ دغه پال په خیر د ولس په کومک د ولس په چندو ورسوه. دا ضرورتونه خو داسې وو چې دغه سیلاب به روغی دغه خواته به خلک چېرې روان وو، دومره به پورته شو چې شپه به په دا ځای کې تېره کړه. دا نه ډېر سخت لوی بروبار دی. دغه پلوه چې موټر وغله دغه به شپه په دا ځای کې تېره کړه. مریضان، زخمیان، ښځې، زنانه، ماشومان به ټول کې وو. نور خو خان صاحب خبره وکړه چې دغه پال څو ولسوالۍ، څو د څوکمانیو شرینا ولسوالۍ، اریوب ځوځي ولسوالۍ، ګردیز، دا ټول په دغه پلن وصل کیږي. دا د خوست پوره دا د وصل پال دی. او دغه پال د کوم په ملي لګښت هغه په دې خاطر چې موږ د شل پوله بېلابېلې دروازې وټکولې تر څو د دولت نه د یاد پل د جوړېدو غوښتنه وکړو. ولې دولت موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کړه، نو موږ مجبور شو چې خپله قوم دې ته به ډېره ونغاړو. او نن دغه د تاسو شهید حال یې چې کرینګونه ولاړ دي د دا د ګاډرو د جګولو ابتدا ده. د موساخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که څه هم د پل جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي، خو استنادي دیوالونه یې زیات لګښت ته اړتیا لري چې دوی د جوړولو توان نه لري او دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. هغوی وایي که دې برخې ته پر وخت توجه ونه شي ښایي پرې شوی لګښت او خواري به یې د سیلاب اوبو خوراک شي. دا نیم مصرف شوی دی، نیم پوته دی، د نیم نه به زیات پوتې وي ځکه چې د څومره مصرف مې کړی دی. که په میږ نه درې کې تیونه دي د ډېر زورورې درې دي، هم د پکتیا نه د کلندر نه دا ولسوالۍ پر ولسوالۍ دي. که میږ دغه ځوالونه ونه وایو نو میږ نه به دغه کړی کور بیا هغه شي ایمان ځلوړ شي. نو میږ د هر چا نه، د چارواکي نه، د امارت نه، د تجار نه دا غوښتنه ده چې دغه کور میږ چې څه رقم وختایو میږ دوی په مټو وختایو، دوی په نظر وختایو، دوی میږ ته لوس وکړي. د دغه پله اهمیت په دې کې دی چې دا پل د پکتیا او خوست ترمنځ دغه ولسونه چې خوست او پکتیا ترمنځ پروته دي دا سره نښلوي. د خوست او پکتیا نه علاوه دلته 15 ولسوالۍ نورې شتون لري چې دغه ولسونه هم د دغه پلنه چې کچېرې کې جوړ شي نو د دغه نه برخمند کیږي او د دغه نه د ګټې اخیستنو په صورت کې به دغه ټولو ته سهولتونه ورسیږي. اخوا د خوست د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی تر خپله وسه د یاد پله په جوړېدو کې همکاري کړې ده. هغوی وایي د دې پل سروې، ډیزاین او د کیفیت څارنو برخو کې د همکارۍ سربیره د حکومت د فوقالعاده بودیجې څخه 15 میلیونه افغانۍ ورکړل شوي دي. په داسې چارو کې یا په د عام المنفعه برخو کې د پلونو یا د نورو کارونو مثلا کلینیک ده یا د صحت برخې دي یا مکاتب دي، په دې کې الحمدلله عوامو یا د عامو خلکو ډېره برخه وخوځېدو او یا هم نور هم همکاري کوي. د غلنګ پل په مورد کې مشخصا سړی خبره وکړي، هغه په ابتدا کې هم د دغه خلکو د قوم له خوا نه د څه په چنده مثلا د دوی خپل د خلکو کومک کړی دی، مسافرو ورسره کومک کړی دی، نو کور دوی خپله شروع کړی دی، منګل قوم شروع کړی دی. او کوم مربوطه کور چې د ریاست مربوط و د هغې دپاره ډیزاین جوړول و یا نقشه په اختیار کې ورکول د یغ پل یا ترې نظارت کول و، هغه الحمدلله د ریاست انجینر صاحبونو کړی دی او اوس هم نظارت ترې کوي. موساخیل د خوست شمال لوري ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې پرته غرنۍ ولسوالي ده چې لارې د سیلابونو پر مهال د پلونو نشتوالي له امله تړلې وي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره